زمونږ او تاسو به الله رب العزت دعاګانې قبلوي. نو ملګرو په خدمت کې درخواست دی چې یو به هر څوک په لوح العب کې نو هغې په خدمت کې درخواست دی چې هغې دلته راځي او پروګرام ته توجه وکړي چې تاسو کولو والا ملګري د خپل چم ملګري هغې کښېني او مېلمانه راځي د هغې چې کوم ملګري هغې ته ولاړ دي د هغې اکرام او اعزاز وشي په څه باندې د هغې حوصله اوچته شي. نو ملګري کوشش وکړي څنګه تاسو موږ او تاسو اورو علماء کرام موږ او تاسو ته فرمایي چې څنګه بهلول رحمه الله تعالی یو وارې بهر تشریف یوړ او روانو ماشوم دی او څوک یې ولیدل څه ماشومان د هغې بېلوري کوي یا څه کې لګیا دي داسې نو دی ورته داسې حیران ګوري او ولاړ دی یو هلک ورته وایي حضرت وایي ملګري ولې خپه اراده کوم سره لوبې کوي ولې ته وایي څه مسله ده ولې ته خپه یې کوم سره لوبې کوي راځه موږ به ځان سړي کړو او ماشومان چې څنګه وي راځه ته هم پکې خیر دی موږ سره لوبې کوه هغه ولاړ حیران بیا ورته وایي ګوره زه په دې نه یم خبر چې تا سره لوبې نه کوم تاسو سره یې وړو ستاسو نه چې کوم دی نو تاسو ته بس خېږم او زړه مې کېږي نه صرف په دې خفه شمه چې ما او تا الله رب العزت دې دنیا ته څه دپاره رالېږلي یو موږ ته خو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله کوم کتاب او پیغام راوړی دی هغې کې خو الله موږ ته دا نه دی ویلي الله رب العزت خو موږ ته ویلي چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا تاسو الله دې عبث کارونه دپاره پیدا کړي دې لوح العب دپاره پیدا شوي آیا د دې لپاره ستاسو تخلیق شوی او تاسو د دې لپاره لګیا یې ستاسو په دې ټیم ضایع کولو او په دې ټیم ختمولو او په دې دا کوم تاسو چې بالکل بېغمه یې په دې باندې خبره ده په دې خبره نه یم خبر نو دې وجې نه نوی مسجد دی او نوی کلی دی چې هلته پکې نوی اولنی پروګرام دی زما د ذهن او د ګمان مطابق خصوصا تاسو خو بیا کم از کم د کلیو خلک ځینې ملګري مې ولیدل هغې لوبه راګورله نو دا خو ډېره نامناسبه ده د قرآن د عظمت پروګرام دی د قرآن د عظمت د الله د کتاب پروګرام دی د الله د کتاب د ختمونو په باره کې د ماشومانو چې کوم یې حوصله اوچتېږي هغې ته ډاډګیرنه ورکېږي د هغې حوصله د هغې چې کوم دی هغې ته شاته د دې پروګرام په وجه باندې شاباسي دی چې بچي تکړه شي مخکې به د دې نه نور ښه پروګرام وي نو چې څونه ګاونډونه نه دي رشته دار دي ملګري هغه ټول انشاءالله توجه او تلاوت یې ما ته راکړلی کوم خو تلاوت عادت دی قاري صاحب لیکلی